طالبان وایي پر غصب شویو ځمکو د جوړ شویو ښارګوټو اسناد ارزوي. سلام ستړی مه شئ، زموږ پامیر پلس چینل ته په خیر راغلی. د طالبانو عدلیې وزارت وایي د دوی موندنې ښایي چې افغانستان کې له 10 تر 15 پورې لوی استوګنځي مینې پر داسې ځمکو جوړ شوي چې یا په بشپړه توګه غصب شوي او یا پکې د غصب احتمال دی. د دغه وزارت چارواکو پرون وویل د ښارګوټو موټر پلورنځیو او سوداګریزو معاملاتو د دفترونو لپاره اسنادونه ارزوي. لپاره ټاکل شوې موده یې د یوې بلې اونۍ لپاره هم غځولې ده. د طالبانو عدلیې وزارت د دولت قضایاو د څانګې چې اوس یې د طالبانو نوم د امارات په قضایاو بدل کړی مشر مولوي محمد انور غاور وویل د هر ښار مشران به موږ ته د تملیک اسناد او د ښاروالۍ نقشه په هم راوړي. په دې اسنادو کې به معلومه شي چې آیا دوی لږ غصب کړی او که ډېر یې کړی دی. د نقشو له مخې به معلومه شي چې کومه ځمکه شخصي ده او کومه اماراتي دولتي. له هغه وروسته به نور اقدامات کوو. د طالبانو عدلیې وزارت چارواکو پرون یوې خبري غونډې ته وویل د دې اسنادو ارزونې لپاره به یوه کمیټه ټاکل کیږي او کومه د قانون سرغړونه شوې ښایي د ښارګوټي جواز لغوه شي. د تیرو کلونو کې افغانستان کې د ودانیو او ښارګوټو جوړولو برخه کې تر ټولو ډیره پانګونه شوې چې میلیارډونه ډالرو ته رسیږي. د لوړپوړیزو ودانیو او ښارګوټو لویه برخه د پخوانیو حکومتونو چارواکو، سیاستوالو، پخوانیو مجاهدینو او ملي شورا غړو اړوند وې. په دې ډله کې د طالبانو ضد څیرې هم شته چې هم یې په حکومت کې پر لوړو څوکیو دنده ترسره کړې او هم لوړې پانګونې کړې وو. د تیر حکومتو له لوري د طالبانو لومړنۍ دوره هغه چارواکو ته هم ځمکه ویشل شوې چې د طالبانو په ډله کې نه ولاړ. ملګرو، تاسو د طالبانو دغه پریکړه څنګه ارزوئ؟ کوم نظر لرئ؟ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.